السلام علیکم خګو کتونکو اوریدونکو تت رنگونه زه ډاکټر خالد فاروق د پاکستان نه او ډاکټر نذیر خټک د جرمني نه ستاسو سره د روژې په دریم پروګرام باندې په یو اهم موضوع سره خبرې کوونکي یو او خبره ظاهره خبره ده زمونږ د خوراکونو په حواله باندې ده. روژه چې یو طرف ته د صبر میاشت ده، د عبادتونو میاشت ده او د احساس میاشت ده چې په دې روژه کې موږ ته احساس میلو شي د خپل چاپېرچل زموږ په خوشا کې د غریبانانو د هغو د حالت د هغو سره د مدد. نو دغه شانتې زموږ په دسترخوانونو باندې د خوراکونو دومره بې انتها ډېر ډشز او ډېر زیات خوراکونه راشي چې زما دا خیال کېږي بلکې دا مې یره ده چې زموږ نه شاید چې زموږ د چاپېرچل د ګاونډ هغه خلک چې هغې وس نه رسي هغه زموږ نه په دې کې هېر شي. نو په دې حواله باندې خبره کوونکي یو ډاکټر صاحب په قرآن مجید کې یو آیات دی چې کلو وشربو ولا تسرفو، خورئ او څکئ خو اسراف مه کوئ. خو که تاسو فکر کړئ دا به شاید د ټولو مسلمانانو به دا صورتحالي خو زموږ د پښتنو خصوصا موږ ځکه خبره کوو چې دا پروګرام مقصد دا دی چې په دې کې موږ خپلو پښتنو خویندو وروڼو ته هغه خبرې په ګوته کوو چې هغوی پخپله په خپل کور کې د هغې اصلاح کولی شي او هغه ټیک کولی شي. نو زما په خیال که تاسو فکر کړئ زموږ په اکثرو کورونو کې زموږ په دسترخوانونو کې باندې د روژې په ماښام کې ډېر لوی یو قطار د ډشونو د خوراکونو جوړي 8 قسمه 9 قسمه او 9 قسمه خوراکونه په هغې تیار شي، پاخه شي او په دسترخوان باندې خواره شي او د خوراکونو یو قسم میله ولګي په روژه ماتي په ټایم کې. تاسو څه ګڼئ زمونږ ټیک د الله پاک فضل دی په دې کې او د روژې هر ماښام اختر دی. دا یو مشهوره په پښتنو کې یو ټپه ده چې د روژې هر ماښام اختر دی او زری زری د پښمنۍ د لاسه یمه. یعنی د روژې ماښام ټیک ته یو اختریزي خوشحالۍ موقع یي، ډېر خوراکونه یي، سړي روژه نیولی ستړی شوی تنده او لوږه او هغه په یو ډېر ښه خوشګوار ماحول کې په ډېرو خوراکونو باندې هغه ماته شي روژه. خو څه پکار دي زموږ پښتنو وروڼو له او خویندو له موږ له داسې بهتر څه خوراکونه پخول خورول په دسترخوانونو او اکثر ضایع شي بیا موږ ګزارو. نو تاسو څه ګڼئ څه پریکټیسز دي بهر دنیا کې د خوراک د آرډر کولو په هوټلو کې یا په دسترخوانونو باندې په یورپ کې څه پریکټیسز دي، تاسو په سعودي په خلیج ملکونو کې مو وخت تېر کړی هلته څه پریکټیسز وو او زموږ د علاقو څه پریکټیسز څه کمپیریزن کول غواړئ او څه به کتونکو اورېدونکو ته ویل غواړئ؟ ډیره مننه ډاکټر صاحب او ټولو کتونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات او امید لرم چې روژې بخیر رواني او تاسو چې کوم خبره وکړه د خوراکونو په حواله سره دا یو عمومي بحثي په مسلمانانو کې زه به وایم په پښتنو کې بیا هم لکه د یو عمومي بحثي د خوراک په حواله سره چې مونږ خوراک ضایع کوو کېدای شي مونږ اورال چې کوم سوسایټي دي یا کوم ټول مسلمانانو وایو بیا که پښتانه وایو مونږ کیلکولیشنز او سټیټسټکس چې کوم دي کنه دا زمونږ ډیر کمزوري دي. لکه مونږ ته دا پته نشته چې زمونږ سره ډرینکینګ واټر څومره دی، څومره ریسورسز دي مونږ سره د ډرینکینګ واټر کلین واټر، مونږ سره چې کوم دی د فود څومره ریسورسز دي، زمونږ څومره آبادی ده، څومره مونږ ته خوراک پکار دی. مونږ لکه دغه دکان کې بس د وړو بوجۍ وینو هغې نه اخوره ته پته نه لګي چې دا چېرته نه راځي او څنګه راځي او دا ختمېدی هم شي دا کمېدی هم شي او د دې باندې څه کم څیزونه چې کوم دی اثر پرې کولی شي. نو دا ټول څیزونه چې کوم دي دا صرف د پښتنو مسله نه ده. زه وایم چې دا چې اماراتو کوم هلته هم امارات ټولو نه په دنیا کې داسې ملک دی چې هغو سره د فرش واټر ټولو نه کم ریسورسز دي او هغو پر کیپټا یعنی د یو سړي په سر باندې په 24 غنټو کې 40 غنټو کې ټول نه زیات د اوبو استعمال دی په ټولې دنیا کې د هغو ټول نه زیات استعمال دی او ټول نه کم ریسورسز دی وسره. نو لکه دې نه ته اندازه ولګوه کنه چې لکه زموږ سټیټسټکس څنګه دي لکه موږ د حوالې سره دا اکثر ما یو ورځ زه په دې حوالې سره خبره کوم یو مولانا صاحب ما چېرته اورېدو یو ویډیو مې کته هغه دا خبره وکړه چې په یورپ کې چې کوم دی انګریزان چې کوم دي لکه دلته خلک چې اوسېږي نو دوی باندې بیا خدای پاک چې کوم دی هغه ور په کنجوسي راولي او بیا په رزق تنګ کي او بیا د خپل پلار په د کپ پیسې هم نه ورکوي. دلته اصل کې کیلکولیشن دی حساب کتاب دی. نو دلته کې هر سړی ته مونږ ما څو زره د خبره وکړه چې دا خلک چې کوم دي چې څومره صادر ویني هغه رخپې غزي دا د دې ډېر لکه کیلکولیټډ خلک دي. مونږ چې کوم دی کنه چې کوم سیز را سره وي اصل کې د یو ارزي خبره را تر یاد شوه
زمونږ په جنوبي ضلعو کې یو د ټانک سره دغه اف آر ټانک چې کوم دی کې یو قوم اوسېږي بټني بیٹا او نو د هغې موږ سره زه چې کله کالج کوم نو هغې موږ سره یو نوکر په کلاس 4 په کالج کې نو هغه په علاقو کې ټماټر ډیر زیات کیږي او هغه ټماټر چې کله کیږي نو هغه بالکل د سیزن وي چې نور پاکستان کې ټماټر نه وي نو دا هغه ټماټر ډیر قیمتي ټماټر وي او ډیر زیات پیسې په ګټي نو هغه ته ما وی چې او نو هغه ته ما وی چې تاسو چې کوم دی کنه لکه ټماټر خبره مو سره شروع کړه د فصل هغه ویره زه خو دومره بددعاګانې کوم چې خدای ټماټر زمونږ مو کی نو ما وی وی رقم کال چې زمونږ زیات ټماټر و چې په هغه کال ډیر زیات مړی کیږي قتلونه ډیر زیات کیږي خلکو سره پیسې راشي په دې نه پیږي چې پس کې ولګو نو کدا د رزق ترازو په دغه حواله سره مس یوز موږ داسې کوو چې مس یوز موږ کوو موږ سره چې دولت راشي پیسې راشي په دې پیګونه ځکه دا ټول کلکو د حساب کتاب غواړي د اصل کې ډېر غټ تربیت غواړي حالانکه په پښتنو کې یو څه مالي دل دي لکه موږ چې کوم روټي مخ ته پرته وي دا غي موږ ډېر زیات احترام کوو لکه دا ډېر انتهایی خپل خاصه خبره ده لکه موږ په روټي خپل نقدو روټي چې کوم دی هغه نور عام چې کوم ګاربیج دی هغه سره خلک نه ګرځي نورمالي او لکه هغه سایت ته جمع کوي او لکه دا ډېر خاصه خبره ده زه خپل چې کله پروګرامات کینم کنه زه یو کیسه خپل مشومان ته هم کوم هر ما خام زه یو چې د دعا غواړم چې یا الله رزق متنګ ما کې یا الله رزق مو فراخ وساتي ځکه چې د رزق تنګي ډېر سخت چیز دی رزق چې یو ځای لکه رزق ډېر احترام پکار دی او ډېر په ترتیب استعمال پکار دی ډېر په ترتیب استعمال پکار دی لکه هغه زیانه ده پکار تاسو د وختي دغه وکړه کنه د قران آیت مو چې تاسو خوري او سکي او اسراف مکوي بشک سره لکه دا یو بل ځای کې قران کې الله تعالی فرمایي چې ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین چې لکه دا فضل خرچ خلک چې کوم دي دا د شیطان ورو دي فضل خرچي خو صرف دا نه ده کنه چې لکه ته په اسلامي سيزونه کې فضل خرچي کوي او په غیر اسلامي کې پسې چې کوي ایون لکه دا حدیث شریف مونږ چې دا حدیث شریف بار بار کوټ کوو چې محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو او بم مزه یا کوي ایون که تاسو د دریاب په غاړه ومي بالکل نو لکه دا موږ ته ټول داسې زونه دا خای کنه چې یار تاسو دا د ریسورسز مناسب استعمال خای نو دې سره لکه څه بیا لکه دا خو موږ جنرال د خوراک په حواله سره خبره کوو خدا وختي دا یو خبره کړه اصل کې د انسان نفسیات هم د سې چې کله موږ ټول روزه ساتلی نو بس مخین مزدګر کې چې کله خلک خوراکونه تیاری نو هر څه ته جوړ کیږي هغه یې ردی باندې مو موړ نشم پدی په موړ نشم نو بیا لکه مخام چې کله روزه ماتي وشي نو بیا داسې حال نه وي نو دا یو او دا لکه نفسیاتي مسله هم وي خو بهر حال کې دې سره چې کوم دی بیا یو بل مسله جوړیږي چې مونږه ایون پروژاماتي کې د خوراک مونږ نه امبالانس هم شي لکه مونږ زیات هم کوو لکه ایون دغه روټین نه هم لږ زیاتو یو خو چې خوراکونه په هم خسته وي او لکه نوی سيزونه هم پکې وي ورایټي هم پکې وي اهتمام وي پرزنټیشن کوله شوی نو بیا مونږ خپل ځان باندې قابو نه نو بیا رانه زیات شي او دا لکه خوراک رانه زیات شي نو هغه وجه نه بیا مختلف سيزونه کیږي لکه فار ایگزامپل مثال په توګه مېده خرابېږي مېده باندې بوج راځي ځکه چې افطاری نه پس بیا خلک چې کوم دي هغه واک یا د سيزونه هم نه کوي کنه ځکه چې افطاری نه پس بیا خلک دومره ستړي وي د ورځې چې هغه وي چې لکه سملاسته املا مې ولګولې نو خوراک پس بیا سمدستي سملاستل لکه دا مېده خرابې وجه هم جوړې دي شي دغه سي لکه د شوګر مریضان چې کوم دي هغه شوګر لیول پکې هاي کیږي دغه سي اوورال هم لکه فیټ ډیپوزیشن کیږي د سره موږ چې غوړ خوراکونه خورو دغه فیټي لیور چې کوم دي دم کیږي او لکه ایون فیټ ډیپوزیشن اوورال هم لکه وزن زیاتیږي ورسره نو دا هم لکه دغه چې کوم مونږ غوړ خوراکونه پکوړې سموسې د سونه فرای سونه خلک پکې ډیر خوري چکن فرای او د سونه بزونه د سره بیا چې کوم دی وزن زیاتېدو سره چې کوم دی دغه خوراک یو بل ډیر امپورټنت چیز دی اهم چیز دی چې دا غي من تاسو ته خبره کول غواړم هغه دغه دی چې دغه چې کوم مونږ چې کوم فرایډ فود خورو لکه پکوړې سموسې چې بازار نه رخلو نو بازار کوم چونکه هغه کمرشل لیول باندې هغه کوي نو هغه څه کوي چې هغه دې کې د تیل چې کوم دی اویل چې کوم دی یا غوړي چې کوم دی هغه بار بار روزانه استعمالي ایون لکه په هفتو سیم غوړي استعمالي دا چې کوم دی دا لکه ساينټیفیک یو ایشو دی لکه روزانه باندې پخله کیږي زموږ طرف ته یو ډیره عام غلط فهمي ده هغه غلط فهمي ده چې خلک وایي چې اویل چې کوم دی په اویل کې چې په کوم نو اویل هیلدي دي او غوړي چې کوم دی ان هیلدي دي د اویل چې کوم دی د انسیچوریټډ فیټي اسیډز په دې کې دي لکه دې کې دوه قسم وي دا نورمالي چې کوم پیدا کیږي لکه اول چې جوړیږي نو دا جوړ شي از سس لکه دې کې چې کوم کاربن بوند دی
په هغه کې چې کوم دی دا لکه مینیمم یو ډبل بانډ کم از کم پکې وی کنه نو دا سیست کله جوړ شي خو چې دا کله په های ټمپریچر باندې بار بار ګرم شي نو دنه ټرانس جوړي کله ټرانس فیټس جوړ شي نو ټرانس فیټس کوم دي هغه د دې زړه د پاره ایون د غړو نه هم زیات خطرناک دي د ټرانس فیټس کوم جوړيږي دا ایون په مختلفو ملکونو کې لکه زه به درته وایم چې په ډنمارک کې په سویډن کې په کینیډا کې په استرالیا کې په یورپ کې ایون په اکثر ملکونو کې دا بین دي د ټرانس فیټس کوم دي او لکه د سې دي چې لکه دا هغه خیر لکه دلته چې سيزونه ډیر زیات بیا بزامن کیلکولیټډ دي دا غوې د سې کې لکه یو خاص مقدار نه اخوچ کوم دی لکه ټرانسفیټس نه دی پکار نو په خوراک کې نو دا بین هم دي ډاکټر صاحب دا خبره ډیره زیات اهم ده خو زما په خیال زمونږ کتونکو اوریدونکو د پر بدله کوټه چې بده کې کیمستري ټچ لګ زیات ته نو په ساده الفاظو کې د دې مطلب دا شو چې کم پکوړې سموسې پتیلو کې پخېږي هغه تیل چونکه که تازه یو ورځ پکې پخې شي خو ټیک تا او هغه سبا ته ووري بل ورځ ته ووري او هغه تیل بار بار خټ کیږي نو داغه نه انتهایی خطرناک زهريلا مواد جوړيږي او هغه د زړونو د مرزونو لپاره ډیر خطرناک دي د صحت لپاره نو دا صورتحال خو عموما په کور کې وي زموږ په کورونو کې هم داسې کیږي چې یو د تیلو لوخي په کې پکوړې پخې شي او سباله داغه نه پاتې شوی لکه پکې نور ور واچي بیا پکې پخې شي اکثر پکې هفته مسلسل پکوړې پخېږي زموږ په کورونو کې دنه نو د دې مطلب خدای رې چې دا خو موږ ډیر خطرناک کار کوو یعنی پکوړې په خپل خشه لري څنګه زه خو دې چاته دغه نشم کولای چې مخ راځي چې زه په خپل پکوړې ما ډیر خوشي او دغه په شوق خورم خو کم از کم زموږ د نننی پروګرام نه یو دا میسج خپل پکار دي نن اورانه میسج چې کم موږ په کوم تیلو کې پکوړې پخو نو هغه تیل دی دومره راوغه چې په هغه ورځ باندې ختم شي او که فرض که په هغه ورځ نه ختميږي نو د دویم ورځې نه اول نه دی پکار کنه دا انتهایی خطرناک فارم ته بدلېږي او هغه زموږ د صحت لپاره ډیر زیات خطرناک دي خاص کر د هارت اٹیکس او د هارت فیلیرز لپاره چونکه زموږ په معاشره کې اکثر خلک چې کوم دي هغه بېوزله دي غریبانه ده کني چې کوم د ایر فرایر دی ایر فرایر په هغه کې ډیر کم اویل استعمال کیږي لکه ډیر معمولی لګون د سپری پیو کې نو په پکوړې پای کې جوړیږي یا د غوخه هم کفرای کې څه شي کې نو هغه کې ډیر خسته کیږي او ذایقه ډیر بدل وی لکه خسته وی لکه خو بیسیکلی دا ټیسټ بډ چې کوم دی ور سره لګون بدل شي لکه بلد شي ور سره نو بیا ذایقه خسته وی نو لکه هغه کې پکوړې جوړې دي شي ایر فرایر خو په یورپ کې ملوي کنه ډاکټر صاحب ایر فرایر خو دلته پاکستان کې وزن په کلو کې پښتنو معاشره کې مو خو لګړې شاته موږ نو دلته کې بدا څنګه خلک بدا څنګه کوي څنګه هغه سره ګوره طریقه ده چې یو خلک چې کوم بازار کې د بازار پکوړې ځکه چې بازار ولا چې کمرشل سيزونه وي هغه لکه ډیر زیات هدف پر استعمالي نو هغه نه چې کوم دی بیا د سړي کنه چې لکه دې یو کار دا کې دی شي کنه چې ګوره خامخا زمونږ چې هغه ټیسټ ډیولپ شوی دی لکه مونږ وړو چې یاره د سیز اخرو نو بیا مقدار کمول پکار دی ها مقدار کمول شو دا هم کې دي چې کنه مطلب دا دی چې لکه پورا یو سړی ناست یو په یا نیم کیلو پکوړې خوري لکه 2-3 سلو پکوړې خوري نو بیا کلر شي کنه بیا کلر شي او دا خېټه په سر لپاس نه کنه ور سره چې کوم دي لکه نور هیلدي چټنیان دي د پودینه چټنی دا د دنیا چټنی دا ماست دي لکه دا څه زونه چې کوم دي کنه لکه دا بیا هیلدي دي هغه مایکروبایوټ هم چې کوم دي د انټسټاین ولا هم بیا برقرار ساتي او ماست او د غیسه د پودینه چټنی چې پروبایوټکس په تور باندې کارو کې ولکه کوم چې مایکرو فلورا دا زمونږ په معده کې جراثیم دي مفید نو هغه هغه سره ټیک شي ډاکټر صاحب دا خو خمس زما په خیال زمونږ کتون کوردونکو دلار یو چې لکه تیل چې دی هغه دغه لانګ ټایم د پر استعمالول نه دي پکار او پکوړو او د سموسو استعمال کم پکار دي دویمه خبر دا وخت چې مونږه کوم خبر شروع کړ او تاسو حدیث کوټ کو چې نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د دریاب په غاړم ناستي نو د اوبو استعمال یا خاص کر د اوداسه په حواله باندې ویلي دي چې د اوبو استعمال کم کوئ دې مطلب دا چې فرض کړه تاسو ډېر په وافر مقدار کې اوبو موجود هم دي نو د اوبو په کم مقدار کې استعمال او څومره ضرورت هغه شان استعمال کړه دا ډېر لوی میسج لري زما په خیال دا حدیث او دا ځل کوم زمونږ د درستخانو سره زموږ په درستخانو باندې دومره ډېر مواد پروژه کې موږ خوارو کو چې هغه بیا زمونږ د نیمه زیات اکثر پاتې شي او دغه تاسو ساده پوری خبره مو کړه چې د ریسورسز دي د په شابه سونه مهنت شوی دی سمره مارکیټس نه ولا تیر شوی سونه پروسس نه ولا تیر شوی دا یو پوره ویلیو چین دی هر یو چیز د غنم روټي دا ټماټر دی که غوخه دا که ماست دی که پي دي هر یو شی په خپل ویلیو چین دی او دا د پوره پروسس نه تیریږي او د ټیبل ته زموږ دسترخوان تر راسي نو دغه شان په دې په حواله باندې د دې زیات کم دا زمونږ د پاره سماجی نقصان هم ورکړي
سماجوني خصوصا ان د سنس چې مطلب کله موږ د ډېر زیات اکسس استعمال وکړو ضایع کړو څیزونه نو په مارکیټ کې به د شارټیج راځي که شارټیج نه راځي خو اټ لیست ګرانیږي به لازمن او دا زما خپل ابزرویشن دا دی چې کله روژه شروع کیږي نو زمونږ د روژې نه هفته مخکې 10 ورځې مخکې یا 3 ورځې مخکې په سټورونو په دکانونو باندې دومره رش وي او دومره خلک په لوی مقدار کې سوداګانې کوي داسې ښکارېږي لکه دا چې د عمر اخري روژه او یا داسې اعلان شوی چې د دې روژې نه د شروع کېدو سره سره قحط راځي یا به اشیاء خوردونوش مکمل بند شي نو هر سړی یو ډېر لوی کیپسټي اخلي او خپل کور کې د هغې ذخیره اندازي کوي نو زما په خیال د وسایلو ضیاع چې کوم دا هم نه پکار دی د وسایل ضایع کیږي او که فرض کړه موږ دوباره لینک کوو د یورپ سره نو ما دا اورېدلي دي بلکې زه خو یورپ ته 2-3 ځله درغلم ومې کتل هم چې هلته د خوراک چې څوک هم اډر کوي په هوټلو کې خو هلته کتلي نه دي اورېدلي مې دي زموږ ملګرو ویلي دي چې یاره زموږ خوراک اډر کړی دی او زموږ نه پاتې شوی دی نو باقاعده زموږ نه تپوس شوی دی چې دا ولې دومره ډېر زیات خوراک اډر کوو اکاونټیبل دی یو سړی چې ولې یو سړی دومره خوراک اډر کوي چې هغه خوړلی شي هغه وایي دا ته ریسورسز ضایع کوي نو دا احساس خو په کفارو کې شته د یورپینز کې شته خو په موږ مسلمانانو کې عموما او بیا خاص کر په پښتنو کې هم دا یو مرض دی چې موږ د دې سیزونو ضیاع کوو او دا ضایع کوو نو دې په ځای باندې د روژې هم دا یو میسج کېدی شي که فرض که موږ په خپل دسترخوان په سیزونو کې ټیک د موږ د ډیشز پوره وکړو ډېر دې راوړو خو چې د کیلو سیز پخو د هغې په ځای نیم کیلو پوخ کړو هغه نیم کیلو د موږ خپل ګاونډ ته غریبو ته دا چا چې وس نه رسي او دا په خپل ګاونډ کې چمکو ایون په رشته دارو کې هم موږ ته داسې خلک معلوم دي په خپلوانو کې چې د هغو وس دس نه رسي نو که فرض که نیم کیلو موږ پوخ کړو دا نیم کیلو موږ یو 2 رشته دارو ته ولیږو نو شاید چې د هغو په دسترخوان باندې به هم هغې ته به رزق پراپر میلاو شي او موږ به زیانه دا سیز بچ شي او بهر چې کله موږ ګاربیج ته ولو ډیران ته ولو نو دا به هلته هم لاړ نه شي تاسو وایئ په دې حواله دا خو ډاکټر صاحب داسې دی چې قرآن کې آیت دی چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چې کوم ښایسته خوراک ته پخ کړي چې هغه د ګاونډي سره نه شیر کړي نو بالکل او خپل محبوب شی چې نه قربان کړي نه خرج کړي نو نه نشي ایمان اخري درجه ته نشي رسیدي نو نیکی نشي مونږ نیکی نشي مونږ اځه ګوره قرآن په هر یو بورډ باندې څومره ښایسته احکامات دي خو مسله دا ده چې موږ لکه قرآن د دې لپاره نه دی چې موږ یې زده کړو نو بنیادي طور باندې خو موږ داسې کوو که نه چې بیا دغه هم لکه که چېرته دغه افطاري موږ کوو هم نو هغه موږ اکثر داسې کوو چې لکه خپل خپلوان ملګري او چې کوم زموږ د حیثیت خلک وي هغه بیا راغواړو نو بیا هغې لکه هغې کې د خدای نوم بیا تلرې شي ځکه چې کله چې ته په خپله خوښه راوغواړې نو چې کله د خدای مېلمانه پکې نه وي نو بیا هغه ثواب والا شي لاړ شي نو افطاري وشي افطاري وشي بالکل او نو بل ډاکټر صاحب زه دا خبره کوم چې دا موږ چې کله دا اوس دغه ولا خبره کوله وختي د خوراک ولا بیا چې موږ کله په دسترخوان باندې کینو په کار دا لکه اوس خو چونکې د جمعې روژې دي لکه خلکو ته د اوبو اکثر ضرورت نه وي خلک تږي نه وي خو بهرحال بیا هم په کار ده چې اول موږ چې کجوره وخورو کجورې سره په کار ده چې یو ګیلاس 2 ګیلاسه په کار ده سړی اوبه وڅښي او ځکه چې اوبه ډېر ضروري څیز دی د ګردو دپاره او دغه چې کوم دی لکه دغه اکثر موږ خلک د څیزونو سره بیا مخامخ وي د بیماریانو سره هغه په هغه ټایم کې پته نه لګي ورو ورو دا بیمارۍ چونکې بیا اثر کوي دې سره بیا چې کوم دی موږ یو بل څیز چې کوم دی د بیلنس ډایټ طرف ته چې کوم لاړ شو که بیلنس ډایټ داسې دی چې مونږ صرف تلیدلي څیزونه صرف فرایډ څیزونه نه دي پکار بلکې مونږ ته پکار ده چې سبزیانې هم پکې شامل وي سلاد هم پکې شامل وي او فروټ خو لکه اکثر پکې وي دا خبره ده لکه چې فروټ پکې شامل وي نو چې مونږ ته پروټین او ویټامینز او د ټول څیزونه چې کوم دي چې هغه مونږ ته فایبر دا ټول پکې ملاویږي نو لکه دا سیز هم پکار ده چې مونږ سره لکه مونږ الریډي د دې خیال وساتو په خوراک کولو کې دا ټیک دی زما دا خیال چې یو خیر زموږ د پروګرام وخت تقریبا نږدې دی ختمېدونکی دی زموږ سره پروژه کې څه پروګرامونه نور هم پاتې دي انشاءالله د روژې په حواله باندې نوي موضوعاتو باندې به خبره کوو د خپلو کتونکو اورېدونکو سره زما دا خیال دی چې موږ په دې پروګرام په وساتت خپلو کتونکو اورېدونکو ته دا هم ووایو چې موږ به په راروانو ورځو کې انشاءالله خپل دریم او څلورم میلمانه هم دې پروګرام ته انوایټ کوو کوم چې زموږ د پښتني معاشرې نوموړي خلک دی پوهه خلک دی پوهان دي شاعران دي ادیبان دي یا زموږ د معاشرې پوهه خلک دی او هغه زموږ کتونکو اورېدونکو ته سبق ورکولی شي خبره کولی شي نو زما په خیال موږ به په راروانو پروګرامونو کې به خپل داسې خلک انوایټ کوو پروګرام ته چې هغه زموږ کتونکو اورېدونکو سره خپل خیالات هم شیر کړي او کوم چې موږ د اصلاح کوشش کول غواړو په دې معاشره کې هغه هم هغې ته خبرې وکړی شي
ان شاء الله. زموږ د پروګرام وخت ډاکټر صاحب لنډ دی، که تاسو اخري پیغام یې ورکړئ او کنه بیا به موږ اجازه غواړو. اخري پیغام به دا وي چې ټولو ملګرو نه به دا خواست کوو چې زموږ چې کوم چینل دی هغه سبسکرایب کړي او زموږ پروګرام لایک کړي او کمنټ سره موږ خپل رائے نه خبر کړي، او چې موږ په دې پروګرام کې د دې رائے پر اړه کې امپروومنت هم راوړو. ډېر مننه کتونکو اوریدونکو، تاسو اجازه غواړو. د الله پامان.